बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाई कि ज़ तिजारती काफिला की वलाक़े ता तलेउमा दाला रुस्तने खबर है दादा पैदाइश न रुस्तो खबर है पखवानों किताबों के द नबी अलैहि सलाम मुबारक औसाफ प्राते दी सिफतों प्राते दी पखपल बुखारी हदीस थे इदमा सिफतों प पखवानों किताबों के प्राते दी कुरान शरीफ की अल्लाह ताला फरमाई छे दा आयतुन दा कुरान दी पठाई यहूदियान यादी उलमा अगेनम अगा खबर मुरादी दी छे कम खबर द पैगंबर अलैहि सलाम पशान की पखवानों किताबों के रागली यो वलाक़े तलम तिजारती काफिला के नो माना काफिला गड़ा वड़ा शवा नो मा तपोसो का काफिला पर कम तले दनो चावे पदेला नूर बसे तलम 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 लार में गलत अकड़ा जियल माजीगरे दे जम 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 या खुदा पाकदा सुश दा हमाना लार खता शो परवरदिगारा यो जंगल बांधे वरलम कि पर जंगल वरलम यो रना में उलीदा मैं यार इंशाअल्लाह रना को अगर दे की जी कम दे खल की और गदे रजान दसो पख्वाबे त मनार वे मुंग त मुनारा वाई तमम पे जुमातुनो के जदा कम मुनारा व तम वाई दा पख्वा जुमात ना दा ब खलक पे कलो के ऊपर बांडो के वो सेदल नो अगीबा यो लुड़ शे जोड़ कले वगे के बे और बलाओ मनार दा और द बले दो जैता वई दरना जे दा और द बले दो जे नो دا به اور سره پاره بلاو د اور انا فلری ښکاری چې خلکو ته پته لګي چې دلته څوک اوسېږي نو قافلې والا براشي قافلې به داسې پیاده ګرځېدې نو سبتې والو سو په خرڅ نو لوړ ځای ته مناره خلک وی دا منار مې ولید حضرت ابوبکر صدیق فرمایي ما وی چې دا اور چې بلیږي خو څوک به یې ورګره دلته ورشه د کشپره باندې راله او لکه چې لار مې غلطه کړې وی چې ورغلم یو آبادي وه په یو ځنګل او په یو بیابان کې او دې کې باران شروع شو سیلې شوه او شپه تیاره ده وی زه ورغلم هغه آبادۍ هغې کې دروازه وه ما ول اواز ورکړه دروازه کولو کې او چې دننه کم بواب دی دربانچي دی هغې وی چې مونږ خو ورنه لرکوو دا خو نور پرېواته سره بندېږي او نور خطو سره کولاوېږي ما وی زه مسافر یم او ګرمي یخني مې شوې ده او باران دی او سیلې ده او قافله رانه ګډوډه شوې ده مهرباني وکړه خدای خاطر وکړه ماته ورکولو که چې لږه شپه وکړم سهار به ځم چې نه قانون زموږ دا دی چې مونږ چاته ور نه کولاوو ما وی ګوره زه د مکې یم قریشي یم د بیت الله ګاونډي یم اوس هم چې څوک چاته وایي نو دا واسطې ورته مخکې کړي وی یو سړی راغی چې د ما دا خبره اورېده نو د هغه محل نما ځای چې هغه کوم آبادي وه هغې نه داسې ما ته ښکته وکړه وی ما ته وایي چې د کوم ځای میلمه مې د مکې څه دې نوم دی مې د ما پلانکي د کوم قوم یې پلانکي یا دروانچې ته وایي چې ور ورته پله وکړه دا خو د مکې ګاونډي دی دې خلکو احترام پکار وی دې دننه کړم وی چې دننه کړم سړی ما ته ګوري راته غاړه وه او داسې ما ته محسوسېږي لکه چې ما پېژنې زه خو یې نه پېژنم لکه چې ما پېژنګلو غوندې او زه یې بوتلم یو کوټې ته او را باندې خوراک مراکم وکړه او بسترې راته برابر کړه اور مور یې راته بل کړه ګرم شم کوټه کې را باندې ښه په عزت شپه وکړه لکه د یو ښکلي میلمه هلکې سوچ کوم چې دې ستا سړی په ما لکه چې دوکه شوي زه یې نه پېژنم په ما د بل ګمان جوړ کړی دی وایي چې سهار وختي پاڅېدمه وایي ما باندې بیا ښه خوراک ناشته ماشته وکړه او ډېر قدر عزت پرې کوي د ټیک سره بیت الله د مخه به قدر کوي وی ما ته وی راځه را پاڅېدم وی په هغه ځای کې چکر راکاو دا د عیسایانو عبادت خانه وه چرچ ګرجا او د مشر پادري و وی ما ته وی راځه وی بویه تلم وی یو کوټې ته یې بوتلم وی کوټې کې دا وګوره وی چې مې وکتل 3 بوتان پکې ولاړ دي د کاڼي بوتان او بوتانو ته چې ګورم نو خی طرف ته بوت زما دی ما والا شکل او میاس کی چې کوم بوت ته نو دا زما دوست محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم دا هغه دی او ګس طرف ته چې کوم بوت ته دا مې یو بل ملګری د مکې عمر نوم دی هغه دی خدای پاک زموږ دا بوتان دوی جوسینګ جوړ کړی دی
دوی مونږ لیدي یو مونږ بوت خو چې را چا جوړی خو مخامخ به راته ولاړي نو د هغه به جوړی بوت جوړول اسان کار دی د چا ډیزاین چې جوړه اسانه خبره خو نه ده که لږ معمولي په پوزه کې غټه وړه شي شکل بدل شو که لږ سترګه وړه غټه شي شکل بدل شو که رنګ کې لږ تبدیلي را شي شکل بدل شو که مخ نارې غټ شي شکل بدل شو دا څنګه زموږ شکلونه یې جوړ کړي دي دا څه مسله ده خوبي نه طبیعه ده هغه پادري ما ته ورو ګوري مسکي دی ما وی دا تاسو څه جوړ کړي دي وی دا دې وپېژندل ما وی او دا اخر طرف ته خو ځم دا میاس کې پیژنې او دا زما یو دوست دی په مکه کې محمد صلی الله دی وخت کې دا رسول الله مبارک ته نبوت نه دی مل او دا اګست طرف ته پیژنې او دام زمونږ ګاونډي رو دوست دی عمر یې نوم دی ټیک دی دا تصویرونه نقشې بالکل ټیک دی وی راځه وی باید تلم کېنولم مې چې دا تاسو مونږ لیدلي یو نه دا نور ملګري تا زمونږ لیدلي دي نه دا چې کوم مصور دا نقشې جوړولې دا کاڼې کې بوتان هغه مونږ لیدلي یو نه نو دا مو څنګه جوړول او دا مو ولې جوړ کړی دي وی د دې دریو کسانو ستا او ستا د دوو ملګرو زمونږ په کتابونو کې صفتونه پراته دي نقشې پرتې دي نقشې په هغه نقشو صفتونو مونږ دا جوړ کړی دي د مونږ نقشې دا میاس کې چې دا به د آخرې زمانې پیغمبر او ته ښي طرف ته مونږ ودرولې ته به یې ړومبې ملګری ړومبې خلیفه به او د اګست طرف ته به یې دویم خلیفه او دویم ملګری به یعنې تاسو وروڼو دا اندازه ولګوئ چې نالیدلی یو انسان د چا بوت جوړوي د چا نقشه جوړوي لیدلې کتلې نه بلکې د پیدایش نه مخکې وله جوړوي خو د هغه صفت به په کتابونو کې داسې موجودي چې د سوتر او د انچ فرق به پکې نشته رسول الله مبارک له خو الله ډېر لوی شان ورکړی دی حضرت عیسی علیه السلام زیری ورکوي ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد زیری در کوم چې ما نه پس په یو پیغمبر راځي نوم به احمدي او یوازې دا نه رب العالمین د ټولو پیغمبرانو نه وعده اخلي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه هر پیغمبر نه خدای وعده غشتي را دستا په وخت کې د آخر زمانه پیغمبر راغی ایمان بام پر وړي مدد بهم کې لوی شان والا شخصیت ته الله پاک دنیای کفر مسلمان کړه الله پاک دا هغه پلاس گمراهی ختم کړه د کفر او د جهالت چری خدای پاک ختم کړي هغه خلق چې سرمنې بخوړي هغه خلق چې مردارې بخوړي هغه خلق چې د خپل خويندو سره به بدعملي کولې هغه خلق چې سکو میندو خويندو سره نکاحونه تړلي هغه الله پاک مسلمانان کړل او د پیغمبر مبارک د برکت نه الله هغه مخلوق جوړ کړ چې تر قیامت پورې مثال به پیدا نشي صحابه ته خدای جوړ کړل ډاکې به وي تیرې ډاکې لوڼه به جمدې ښخولې دا سیم نه وه لوڼه به یې ټولې جمدې ښخولې او میندو سره په کورونو د زناګانو جنډې لګېدلې بخاري کې راځي ابو داود شریف کې راځي د زناکارو خلکو په کورونو به جنډې لګېدلې دې کور کې زناکاره ناست که څوک خپل خواهش پوره کوي ورځي دی داسې جهالت مردارې به خوړې غلې به کولې ډاکې به کولې چې مور سره سړی نکاح کوي خور سره سړی نکاح کوي د دې نه غټ جهالت بل نشته دی لیکن رب العالمین داسې نور راوخېږي او داسې نور د نورونو نور چې دغه کفر دا تیارې مکمل میټاو شوې او الله پاک د ایمان او د اسلام رڼاګانې خورې کړي ګوټ ګوټ ته الله ایمان ورسو شام ته یمن ته کسرا او د هرقل او د روم بادشاهۍ دړې وړې شوې او ختمې شوې زنانه او ماشومان په نیغه لار شو ګمراهي ختمه شوه چې دومره لوی شان والا شخصیت الله دنیا ته رالیږي او دا د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر بل به قیامته پورې راځي نه نو شان به خدای نه ورکوي یو سفر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي یو سفر کې یو سړي ولیدم یو پادري راپسې شو ما ته ودرېږم ناستم یاره ورته یو مهرباني وکړه ستاسو نوم دی مې پلان کې پلار دې څه نوم دی فلان کې عبدالله مې نوم دی پلار نوم مې عثمان نوم دی کم قوم سره تعلق لري بنو تیم قریشي یاره یو کار وکړه دا رود دې راته لږ وښایه یو ځای کې خېټه راځي بل ځای کې روڼ راځي دوه روایت دي
مې ته زما پرون څه کوې زما پکې غرض دی مې نه چا ترونه نه ښیم هغه وایي چې نه ما ته به خامخا خلکو یې سپین ګیري بوډا دی روڼ درته غواړي وښایه څه چل دی ما چې روڼ وخوه زما پرون یو داغ و وایي ما ته وایي ښه یوه خبره واوره ته به د آخرې زمانې د پیغمبر لومبې ملګری دی ما چې تا ته وکتل نو ما ولیدې او ما وپېژندې زمونږ کتابونو کې ګوره د پې رسول الله مبارک د ملګرو صفتونه پکې پراته دي حضور پاک خو پرېږده ویس خبره زمانه م یېره شوه او مې دا څه وایي او زمانه ډېره زیاته تېره شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې الله پاک کله نبوت ورکړه نبوت او پیغمبري نو زما دوستو ابوبکر ما له خدای پیغمبري راکړه مې زما در باندې ایمان بنا پته وه دې خلکو ته نښې خلکو لیدلې وې د راهبانو د پادریانو د نجومیانو کاهنانو پیشنګویۍ لیدلې وې حالات یې لیدلي وو او بیا ابوبکر صدیق وایي ما ته پته وه چې ما څه ملګری دی د ژوند دوست مې دی د خانپوسو نه راسره یو ځای لوی شو ژوند کې چې د دروغ ده نه دی ویلی زندګۍ کې د خدای پاک ساتلی دی بلکل منم نبوت مې دی ومنو بې دلیله مې ومنه هسې یو تپوس ته نه کوم چې څه دلیل شته در سره دلیل د وجه ایمان نه ایمان خو مې در باندې راوړه دلیل شته در سره یو شته څه دلیل دی پلانکې علاقه کې چې پادري دی له پرون د پاسه کم تور داغ کتلی دغه مې دلیل دی دا معجزه درس نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته الله لېږه نو به یو غټ شان یې رالیږلی دی لوی شان سره خلکو ته پته ولګېدله چې په دومره لوی شان پیدا شو او چې کله طبقات ابن سعد کې لیکلي دي چې کله پیدا شو سنت شوی پیدا دی مختون او زمونږ ماشوم چې پیدا شي دا نوم وله کټ کې رسول الله مبارک کټ نوم سره پیدا دی نوم وله چا کټ کړی نه په خپله کټ او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه پیدا شویم هغه وخت هم زما عورت چا نه دی لیدلی دا ناشنا روایت به هر کیف ونوځې پس ورته عبدالمطلب عقیقه وکړه نوم یې وله کېښود او نوم ناشنا نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم مور یې وی احمد بخي ټیک شو دواړه به یو ځای کړو محمد هم شو احمد هم شو صلی الله علیه وسلم ګوره د عبدالمطلب د نورو زامنو نومونو ته ګوره عبدالحارث بل 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 او د ده نوم ته هم ګوره عبدالله د پلار او د ده نوم یې څنګه خلکو ویل ناشنا نوم دی ورته کېښوده دا دین وسیله مې داسې نوم کېښود محمد څه معنا د صفت لایق ستایلی شوی چې خلک به صفتونه کوي خلک به تعریفات کوي خلک به ښکلا ذکر کوي خلک به علم ذکر کوي خلک به اخلاق ذکر کوي خو چې څومره ښکلي ښکلي صفتونه دي ابره د بیانېږي دی په هغه ښکلو پاکو صفتونو پیدا دي او احمد څه معنا دی به هم د خدای حمد وایي د ده به هم صفت کېږي دی به هم صفتونه کوي دی به د الله صفتونه کوي او عقیقه یې وله وکړله او د مکې خلک یې راوغوښتل او په هغې باندې روټۍ وخوړل لومبی پی ورله مور ورکړی دی او بیا د ابو لهب یو وینځه وه سویبه هغې وله پی ورکړل او دغې سویبې ابو لهب له زیرې ورکه وی مبارک دی شستا د مړ ورور عبدالله بچی پیدا شو نو ابو لهب په خوشحالۍ کې سویبه آزاده کړه وی ځته مې آزاده کړه بخاري شریف کې راځي امام بخاري ترجمة الباب کې تعلیقا یو خبره نقل کړې ده وی حضرت عباس وی ما ډېره موده پس دا خپل لور ابو لهب په خوب کې ولید مې چې ابو لهب څنګه وی چې ستاسو نه جدا شویم ډېر په بد حال یم خو صرف د ګل په ورځ باندې د ګوته کې لږ غوندې څوک پی یادوي څوک به یادوي اصل کې سوقیتو لفظ دی نو اوبه هم راځي او پی ټول ورته پکې ویلی شي د ګل په ورځ مې د دواړو ګوتو د میانځ کې لږ د څکلو شی پیدا کېږي او هغه لږ غوندې روم بعتاقتي سویبه ځکه د پیغمبر مبارک په خوشحالۍ کې ما سویبه آزاده کړی دا سویبه چې وه بیا چې رسول الله مبارک حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه هم دا وه
او بیا چې رسول الله مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ او واپس هجرت نه پس راغی مکه فتح شوه نو د صهیبې تپوس یې وکړ وی صهیبه وګورئ نو هغې وایي چې صاحب هغه خو مړه ده یو یې دوی یو هغه دواړه مړه دي وی د قوم یې څوک وګورئ که څوک یې وي زه ورسره لږه ښېګړه کوم خو د قوم یې څوک پیدا نه شو خو رسول الله مبارک به ډېر قدر کوو بیا د هغې نه پس الله پاک نبی علیہ السلام د حضرت حلیمې په قسمت باندې ورولېږه حضرت حلیمه د طائف د بنو سعد خاندان سره تعلق لري د تلې مغزی بنو سعد د طائف د ښار نه 70 کیلومیټر لرې یوه علاقه راځي بنو سعد ورته وایي بیا بنو سعد کې لار تلې ده داسې غرونو کې یو لار تلې ده نو چې کوم ځای کې د نبي علیه السلام مبارک ته د رضاعي مور ده بیبي حلیمې کور اوس خو کور نشته دی د کوټو نښې شته کوټې دي چتونه پې نشته دی داسې 2 3 ګزه د دې ګټو د کاڼو دیوالونه دي او داسې مخامخ یو ځای دی وی دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې هلته یې ونه ولاړه وه چې کوم ځای کې د رسول الله مبارک سینه اشق صدر شوي دي اپریشن د سینې شوی نو بیبي حلیمه وایي چې موږ د طائف ښځې لاړو مکې ته دا به بانډو دا ښځې به دی رواج به ده چې په شعري علاقو کې به ماشوم پیدا شو یا ماشومه به پیدا شوه نو هغه به دغه ته لېږله بانډو ته به لېږله رواج و بس دې دپاره به یې لېږله چې د بانډو ابو هوا خشتی دی به ښکلې لوي شي د بانډو عربي خشتی ژبه صفی ژبه به زده کړي بل بانډو کې چې دي نو منډې ترړې وایي ماشومان نو فضا ابو هوا خوراک ساگ سبزیانې د ده نشونما به خوشي به دا قانون نو حضرت حلیمه وایي وی زه او زما خاوند رالو مکې مکرمې ته یو را سره خر و یو را سره اوښه وه نو وی موږ ډېر زیات غریبانان وی موږ دونه غریبانانو چې د شپې به زما بچو ډوډۍ پسې جړل خوب به وله نه ورته او زما اوښه کې پی به نو زما سینه کې به م پی نو ډېر غربت و نو موږ رالو چې دکه چېرته یو ماشوم میلو شي نو تنخوا به راته میلو شي د هغه ماشوم په برکت باندې ماشوم به ساتم ولو پیسې دا به د ماشوم مور پلار به پیسې ورکولې وی ما سره چې څومره ښځې راغلې وې په مکه کې وګرځېدو وی هرې ښځې ته یو ماشوم میلو شو ما ته میلو نه شو وی دا نبي علیه السلام مبارک باندې به دا ټولې ښځې پرې رالې چې خبر به شو چې دی خو یتیم دی او پلار یې نشته نو چا نه قبلو چې دی به موږ له سره کړي چې پلار یې نشته وی ما ته چونکې بل ماشوم میلو نه شو نو مې چې تشه څه لازم راشه که یتیم دی نو دا یتیم به ځان سره بوځمه ما ته څه پته وه چې دا یتیم نه دی دا یو ملغلره یتیم دی وی چې دا ماشوم ما نبي علیه السلام اوچت کړ او دې مې واغېسته وی رب العالمین دومره برکات شروع کړل چې داسې برکات ما چېرته نو لیدلې وی زما اوښه کې فورا پی پیدا شو او غولاندې د پیو ډکه شوه او چې دی ما خپلې سینې ته واچو وی الله زما سینه کې دومره پی پیدا کړل چې د دم پې کار وشي او زما چې خپل کم بچی و د هغه هم کار برابر شو او په لاره چې راتلو نو هغه اوښه چې ما به وهله او شړل او قدم به یې نارشته هغه اوښه د نورو نه مخکې روانه ده وی ما ته خاوند وایي چې حلیمې یا حلیمه والله لقد اخذت نسمة مبارکه یو مبارک شخصیت ترې راغستی دی ما ورته چې نعم والله قسم په خدای چې خبره دی همدغسې ده دا وی ما ته ملګرو وایي چې حلیمې هماغه زړه وخرې ده که بله دې راغېستې مې هماغه ده وایي چې دا خو د تلو نه و هغې طرف نه دې طرف نه خو موږ نه مخکې روانه دا څنګه چل ډېر مبارک ماشوم وایي زه پوه شم چې الحمدلله ما له خدای پاک یو برکتي ماشوم را کړی دی ما ځان سره بوته مکې بنو سعد ته ما به لویو او ماشومو وی انصاف پکې دومره او دومره چې په لومبي وخت ما د سینې کم طرف ته اچولی نو تر اخره پورې هماغه طرف به خوړه که ما به بل طرف ته واچو دویمې سینې ته نو ابې نه راښکه ماشوموالي نه وي زما بچي کې انصاف ووایي او خلک حیرانو زما څاروي څاربه شو ما له خدای رزق راکه زه مالداره شم ډوډۍ پیدا شوه سینه کې پی پیدا شو اوښه کې پی پیدا شو
او قحط په دغه زمانه کې په بنو سعد کې. نو زما څاروي چې به ماښام رالل نو غولانځې به یې ډکې وې او تشي به یې پړسېدلي وو. نو خلکو به خپلو بچو ته وې او غلامانو ته چې ورشئ د حلیمې څاروي وګورئ که نه څنګه نار ځي او ماړه راځي ستاسې سره تاسو کوم دی څاروي سره وې نارې بوځئ او نارې راولئ. نو خلکو به زما څارو سره څاروي یو ځای څارول بیا به هم د خلکو نار راتلل زما به ماړه راتلل. ما وی دا د څارو کار نه دی دا د ځای کار نه دی دا زما د دې ماشوم بچي برکت دی دا د محمد برکت دی صلی الله علیه وسلم. بنو سعد کې میله به لګېده نو زه یو ځل لاړم میلې له وی رسول الله مبارک دغې وخت قدم اغشتی دی نو ما سره ولاړ دی هغه میلې تماشې له وی یو سړی ولاړ دی کاهن کهانت کوي وی دا نبی علیه السلام ته یې وکتل او وی منډه یې کړې او پیغمبر علیه السلام یې د مټه ونیوه وی خلکه دا ماشوم مړ کې ګورې دا به ستاسو د تبع ذریعه ګرځي ستاسو د پلار نیکه د دین د تبع ذریعه به ګرځي دا ماشوم مړ کې وی ما زر نبی علیه السلام راوچت کړو سیرې ته مې تا دې خدای مړ کړي زما بچي ته خو څوک رانږدې شي زما بچي ته خو څوک رانږدې شي. وی یو ځل رسول الله مبارک ماشوم ما سره دی ما یو پادری راغی نو ما ته وی چې د ده څه نوم دی نو جومې وکړه پادري ما وی د ده نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم. دا ستا څه دی مې زما بچی دی ستا څه نوم دی ما وی حلیمه. ویش د پلار یې څه نوم دی نو ما د خپل خاوند نوم ورته واغېست. وی ما ته وی که د دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وي او د مور نوم یې امینه وي اوس مې وجه ورته وی چې ما زوی دی او زما نوم حلیمه دی او د پلار نوم دی راته بدل واغېسته نو شک کې دی واچولم. ما ولې دی وجه وی دا که لوی شو که نه چې دا کوم ماشوم ته زه ګورم او زه پکې کومې نښې وینم دا به زمونږ او زمونږ د پلار نیکه د دین د تباهۍ ذریعه به ګرځي. ما یې قمقله بېوقوفه چې الله د کوم څیز فیصله کولی شي هلته نشي بندولی. 2 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حلیمې کره تېر کړ 2 کاله پسې راوست مور چې مور نه یې راوسته حلیمې مې په لاره مې سوال کو چې مور ته یې سوال کوم زما خو دې نړی کېږي ځان سره یې واپس بوځو خو قانون به ده چې 2 کاله به یې پی ورکول زیات پی نه ورکول. وی چې را مې وسو اتفاق دا و چې په مکه کې وبا وه ماشومان به مړه کېدل او ناجوړه کېدل به نو ما د رسول الله مبارک مور ته ووی چې ما خو دا فیصله کړې وه چې دې نه غواړم یو کال دوی نور مړه وبا د ماشوم نقصاني نه شوي او واپس یې بوځه نو یې واپس مې بوت. نو د حضرت حلیمې سره تقریبا 4 کاله تېر کړی. زه چې طایف ته لاړم بنو سعد ته یو د روژې میاشت شوه او سخته ګرمي وه داسې نور شغلې والې نو چې هلته موږ ورسېدو نو هلته مې ملګرو ته دا ټولې قصې کولې نو ملګرو ته مې راشه وګورئ ملګري خو ناست دي هغوی دا سوچ نو مې څونه سخته ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې 11 نیمې بجې وې ده په دې دومره ګرمۍ کې په کاڼي بیا څوک لاس کم ځای کې ایښودی شي او مې ګوره چې مونږ کم ځای کې ناست شو نو کاڼي هم یخ دي هوا هم یخه ده د انور د ګرمۍ نه هم ګورې نه یو خبر ملګرو دا خو د عجیبه خبره وکړه. نو یو موقع کې داسې پېښه شوه چې د نبي علیه السلام تللی و بار ته د ملګرو سره ګډې چیلې سره دې کې
د حلیمې بچي وی رامنډې کړې حلیمې پسې اله مورې زموږ قریشي رور خو چا مړ کو بچي ولې وی بس کسان راغلل او وینې و چاړې ورپسې راویستې اله مورې حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمای وی ما منډه کړه چې خدای څه جنجال پېښ شو چې مې منډه کړه رسول الله مبارک شین ګوشین ولاړ دی وجود یې سره پیږي وی زه خو پېښ شم وی روچت مې کو او سینې پورې مې جوخ کو او کور ته مې راوست بچې څه چلو شو وی مورې وی ما ته وی مور وی مورې زه خو نیم خبر خو دلته ولاړ وم یو دوه کسان راغلل یو کس پکې بل ته وایي چې دا هغه کس دی ښه دا غوره دی ښه وی بل ورته وایي چې ښه دا غوره انسان روچت کا وی زه یې روچت کړمه وی چې روچت یې کړمه نو چاړې راوویسته وی ما ته وایي چې مه یېرېږه ښه هېڅ تکلیف ته نه میلاویږي نو وی زما د دې مرۍ نه د دې سینې نه رالاندې ځای وشلو زه په درد نه پوهېدم او بیا زما زړه راوویسته د زمزم په اوبو یې ووینځه د زمزم اوبه یې وسره او د زړه خوا کې یو رکوټې غوټه شانتې وه هغه یې راوویسته بارې وغورځوله یو بل ملګري ته وایي چې دا مې ځکه وغورځوله چې د انسان زړه سره د شیطان د ناستې دغه جاله ده دا به تې وغورځول زړه یې صفا که د زمزم په اوبو نبی علیہ السلام فرمایي سامان یې ټول د جنت نه راوړی اوس بله زمزم وي دې نه علما دا معلومه چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه دا نه په اسمانونو کې شته او نه په جنتونو کې شته حوض کوثر نام دا غوره دي ولې که د دې نه غوره اوبه وې نو بیا به د رسول الله مبارک د زړه د وینځلو دپاره هغه راوړی وي چې سامان د جنت نه راوړي دا پریشن نو اوبه ولې د حوض کوثر نه راوړي دا جنت ولې نه راوړي وي زما زړه صفا کړه او زما په زړه د پاسه یو مهر ولګاو وی بیبي مورې اوس هم د هغه مهر یخوالی هغه اثر په وجود کې وینمه او بیا یو کاسه وه د سرو زرو د علم او د ایمان او د حکمت نه ډکه وه هغه یې زما په زړه کې په دې رګونو کې ور واړوله او بیا زما زړه هغه یو ځای که او لاس یې پراخ که نه درد نه وینه نه تکلیف حضرت حلیمه وی ویرېدم او ډېره ویرېدم یاره دا بچی نه به زما الله یو څوک جوړی اسې نه خدای مکه تاوان ورسره ورسېږي نو بیا خپلې والدې له واپس راوستی دی او د دې حضرت حلیمې به رسول الله مبارک ډېر زیات قدر کاو کله چې دا به راغله نبي علیه السلام به ورته ودرېده صحابه وي ورته وپاڅېد او خپل صادر مبارک به یې ورته خور که او په هغې به یې کېنوله او مورې مورې لفظ خبرې به یې ورسره کول یو صحابي وی یو بوډۍ ښځه راغله رسول الله مبارک د خپل ځای نه پاڅېد او صادر یې خور که هغه بوډۍ راولې مټ نه او په صادر یې کېنوله وی ما وی چې دا څنګه ښځه ده چې د حضور پاک په صادر باندې کېني او دا څنګه ښځه ده چې رسول الله مبارک ورته پاڅېد او دومره لوی عزت یې ونه ورکړه وی چا نه مې تپوس وکړه نو ما ته بیا خلکو وی چې دا هغه ښځه ده چې پیغمبر علیه السلام له پی ورکړی دی ډېرې ځای ورته مدینه شریفه کې دفنم د په جنت البقی مقبره کې زه اوس هم چې تللی وم ملګرو ته مې قبر وښم مې دا د حضرت حلیمې قبر په مدینه شریفه کې او مبارکه حبیبي خدای پاک د دې پی د رسول الله مبارک په قسمت لیکلی او د رسول الله مبارک تربیت او د هغه د ماشوموالې خدمت دا الله د حضرت حلیمې سعدیې په قسمت باندې لیکلی ډېر زیات احترام به کو رسول الله مبارک په غزوه او تاس کې حنین کې چې کله د دې په دې قوم په دې علاقه باندې حمله وشوه نو ډېر زیات وینځې او غلامان گرفتار شو نو دی راوستل جعرانه ورته وایي د مکې مکرمې سره خوا کې علاقه روسم خلک عمره کوي نو جعرانې ته ځي نو جعرانه کې ورته تموان ښخ کړل او دا ټول ښځې ماشومان غلامان وینځې په هغې کې دیره کړې نو حضور پاک مبارک دا یو صحابي راغی وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده وی هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم زما خور څه کم ده ما خور خو نشته زه خو د مور او پلار نه یو پیدا وی نیم خبر خو او چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم الوته ووایه وی تاسو یې راولئ نو دی راوسته رسول الله مبارک ته کېناسته وی ستا څه نوم دی وی ته زما خور یې وی یو وی زما کوم ځای خور یې وی زما شیما نوم دی
او زه د حلیمې لورې یم. تا مونږ کره 4 کاله نه دي تېر کړي، تا ما سره یو ځای لوبې نه دي کړې، تا زما د مور پی نه دي څکلې، او ما ته نښه زما په وجود ستا نښه پرته ده. رسول الله مبارک ورته وفرمایل وایي څه نښه ده؟ ټیک شوه، دونه خو ما ته پته ده چې د حلیمې لور شیما شته، دونه ما ته پته ده چې ما هلته پی څکلي دي، خو ته شیما یې د دې څه نښه ده؟ نو هغې ورته خپل مټ ښکاره کړه، وایي ما ورته ماشومانو لوبې م کولې، نو ما نه لږ زیاتې وشو، تا سره مې څه زیاتې وکړه، سوک مې درکړه، نو تا په ما چک ولګو، نو ستا د غاښونو داغ زما په دې لاس دا دی اوس هم پروت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی بالکل دا زما خور ده، زما رضاعي خور ده، زما د رضاعي مور لور ده، داسې به وکړو، دا به مزاده کړو، او د دې قوم چې څومره ښځې دي، ماشومان، ځوانان، واړه به مزاد کړو. خلک وایي شیما ډېره بختوره وه، د هغې د برکت نه د هغې ټول قوم الله پاک ازاد کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشي بختور و، الله وله فیصله کړې وه دا، نوم یې ورله د مخکې نه منتخب کړی و، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. او رسول الله مبارک فرمایي انا محمد، د محمد صلی الله علیه و انا احمد، د احمد مې، زه بشیر مې زیری ورکوونکی، زه نذیر مې یرونکی مې، زه ماحی مې، کفر به خدای د ما په برکت ختمه کړي. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا، موږ ته دنیا ته لېږلې، قیامت پر ورځ به ته ګواهي کې، او ګواهي قرآن وایي، د ګواهۍ بیان قرآن کړی دی. قرآن چې څنګه د ګواهۍ بیان کړی دی حق به وایو. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې د نوح علیه السلام قوم به راشي، الله به ورته وایي تاسو ته لم یأتکم، تاسو ته پیغمبر نه دی راغلی؟ هغوی نه، ما جاءنا من نذیر، موږ له پیغمبر نه دی راغلی. لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا، نه دی راغلی. نو نوح علیہ السلام وی ما دیتا دین رسول دے، گواہ دے سوکتے محمد و امته صلی اللہ، محمد و امت زما گواہ دے. نبی علیہ السلام فرمائی تاسو با گویو کہ چی او اللہ دے نوح علیہ السلام پل قوم تا دین رسول دے، نو قوم بے دی دروغ جانو تاو گورا دوی کم زے جی دی گوی کئی، نو اللہ با تاسو رتا پوسو کی جی تاسو گوی کئی تاسو نوح علیہ السلام زمانہ کی وے موگوی نا اللہ مونگ پاگا زمانہ کی نو خطا پا قرآن کی ویلی دی، مونگ پاگا وجہ گوی ورکتو، تا قرآن کی ویلی دی چی نوح علیہ السلام قوم تا دین رسول دی، او بیا با پیغمبر پا خپل قوم گوی کئی علا حل بلغتو ما دین رسول دی پا عرفات پا میدان کے قرار کردی دی چی او دین دی را رسول دی، مبشران زیر ورکی مسلمان تا دا جنت، او یرئی کافر یرون کے دے دا جہنم و دا عذابنا دا کافر خدای